کله داسې پیښه سوې ده چې ټولنیز ارزښتونه، اخلاقي کوډونه یا ستاسو ځینې عبادتونه او دینی چارې یا دیندارۍ تاسو ته د نارامۍ، ناراحتۍ، وسواس، ویرې، ډار لامل سوي او تاسو چې هر څومره اخلاقي ارزښتي برخورد کوئ، هر څومره چې لمونځ کوئ، هر څومره چې عبادت کوئ، بیا مو هم زړه نه آرامه کیږي، زړه مو سکون نه کوي. دین، عبادت او عبادي چارې یا دینداری د زړه سکون، د ژوند پایښت، ښکلا او آرامش راوړي. اما کله کله داسې پېښېږي چې دغه چارې، دغه کړنې د سکون پر ځای د اضطراب سرچینه سي، د ویرې او ډار سرچینه سي. موږ په دې باور یو کله چې یوه چاره، یوه کړنه او یو کار د اضطراب، د ویرې، د ډار، د بېقرارۍ او ناقرارۍ لامل سه، هغه نوره دینداري نه ده. هغه زموږ له اړخه یوه ذهني ستونزه، یوه اروايي ستونزه او اروايي ناروغي ده، او له دیني اړخه هم د شیطان وسوسې او په ټوله کې وسواس ده. په دې وسواس کې فرد تل پرته له کومې ګناه، پرته له کومې خطا د ګناه احساس کوي. په ډېره یوه وړه تېروتنه چې هغه په ډېری مواردو کې له دیني اړخه ګناه نه وي، دی ډېر شدید د ګناه احساس کوي، ډېره شدیده او سخته ویره ورته پیدا کېږي او فکر کوي چې ایمان یې، عبادتونه یې، هر څه یې په سین لاهو شول، هر هغه څه چې ده تر اوسه پورې کړي وو ټول بې معنا او بې مفهومه شول او خدای نور نه بخي، نعوذ بالله، نور د رحم وړ نه ده. حتی کله کله موږ ته ځینې مراجعین راځي، موږ ته وایي چې ما فکر وکړه چې مېرمن مې طلاقه کړم، آیا دا خو به طلاقه نه وي؟ آیا زما رابطه له دې کس سره چې مېرمن مې ده، آیا دا خو به ګناه نه وي؟ دا خو به زنا نه وي؟ یا ورته نورې پوښتنې او سوالونه ورته پیدا کېږي. دغه ډول چارې، دغه ډول کړنې معمولا عبادت نه ده، ډار ده، ویره ده، وسوسه ده او نارامي ده، بېقراري ده. له علمي اړخه دغه چارې یا دغه کړنې یا دغه نښې د وسواس یا د OCD یوه ځانګړنه ده. وسواسي افکار د دیني واجباتو، اخلاقي ارزښتونو په اړه په تکرار، ډار او ویرونکو حالتونو رامنځته کېږي. دغه افکار یا دغه ویرې یا دغه حالت یا دغه کړنې په تکرار له سړي نه ترسره کېږي. مثلا په یوه کوزه اوبو نه، په 5 کوزو اوبو اودس کېږي. په 2 دقیقو کې نه، په 1.5 ساعت کې 4 رکعاته لمونځ کېږي. په 1 ساعت کې نه، په 1.5 ساعت کې نه، نیمه ورځ 4.5 ساعته دوی په اصلاح له دیني اړخه غسل کوي. هغه په اصلاح په زرګونو ذکرونه او چارې کوي چې عادتي حالت لري، شکل لري. یعنی دینداره صرف عادت پوره کوي. مثلا زه باید 1000 کرته هغه وکړم، ذکر وکړم، 2000 کرته وکړم، هوساینه نه، عبادت نه، د خدای د نوم یا د خدای اذکار او آرامش زړه ته ورکولو مقصد نه، صرف عادت پوره کول، صرف عادات ترسره کول او صرف یوه چاره، یو تکلیف ترسره کول. او په ډېری مواردو کې دیني علما وایي چې دا صرف عادت ده، د عبادت حتی ثواب هم نه لري کله ناکله. نښې په پرله پسې ډول شکونه دي، یعنی آیا د ما عبادت به سم سوی، آیا زما مونځ سم و، آیا زما روزه سمه وه، آیا زما حج سم و، آیا زما ذکر سم و، یا بله عبادي چاره مې سمه وه. د ډېرو وړو تېروتنو په اړه ډېر د درنې ګناه احساس لرل، د دعا او لمونځ ډېر تکرارول، هغه لمونځ سمي، عبادت سمي، رکوع سمي، سجده سمي، اودس سمي،
ټول شرایط یې پکې پوره کړي، اما فرد بیا هم فکر کوي چې ما دغه مونځ سم نه ده کړی، زما دغه اودس سم نه و، یا په بیا پوښتنه کوي له خلکو نه چې دا سم و. د کفر د بې ایمانه کېدلو، د مشرک کېدلو، د ملحد کېدلو، د اسلام له دایرې او چوکاټ نه د وتلو په اړه ډیر شدید بد احساس لري او ډیر زیات ترې بیریږي. سره له دې چې دینی عالمان په وار ورته وایي چې ګوره ته له دینه نه یې وتلی، ته تر اوسه پورې مؤمن یې، ته تر اوسه هم یو دیندار یې. دی فکر کوي چې نه زه له دینه وتلی. یا مثلا موږ ته مراجعه کوي د طلاق په اړه. مثلا دوی وایي چې موږ د طلاق په اړه فکر وکړو، آیا دا طلاق خو به واقع سوی نه وي؟ موږ داسې یوه خبره یو چېرته وکړه په مجلس کې، که دا داسې نه وي په ما د ښځه طلاق وي دا به داسې وي، آیا دا خو به طلاق خو به نه وي واقع سوی. ورغلی یم یو دیني عالم ته، دویم دیني عالم ته مرغلی، دریم ته مرغلی، ټولو هغو دیني علماو ته یا مخورو کسانو ته چې په ټولنه کې، په کلیو بانډه کې، په ولایت کې او هغه مفتی یا ته ورغلی، هغوی هم ډاډ ورکړي، بیا هم راځي موږ ته وایي چې استاده ما خو به مې دا طلاق خو به واقع سوی نه وي. زه ورته وایم ګوره تاسو دیني عالمانو ته ورغلي یئ، هغوی دا تایید کړی دی چې تاسو طلاق نه ده واقع سوی، ستاسو مونځ صحیح ده، تاسو مشرک نه یئ، تاسو ګناهګار نه یئ، تاسو کفر ته نه یئ وتلي، نو تاسو بیا ولې په بیا ځلې د ویرې احساس، د ډار احساس یا د کفر احساس یا د بې ایمانۍ احساس کوئ؟ دا وسواس ده دوستانو، دا یوه ناروغي ده. یعنی د نورو حتی له نورو نه په بیا ځلې معذرت غوښتل، د عذر غوښتل، استاد دا زه به مې مور بخښلی یم، زه به مې پلار بخښلی یم، آیا خدای به له ما نه راضي؟ دغه ډول پوښتنې او نښې نښانې ښکاري. دغه نښې معمولا د دیني وسواس یا اخلاقي وسوسو نښې او نښانې دي. خطرونه او ګواښونه معمولا په ورځني ژوند کې ګډوډۍ دي. د دین او اخلاقو پر ځای په ځان فشار راوړل دي. پیوست دي چې یو ښه دیندار سي، په ځان هسې فشار راوړي، ناق فشار راوړي، ناق ځان ځوروي، او په اوږد مهال کې له بده مرغه دغه چارې د خپګان، انزوا او ځان ته حتی د خطر رسولو لامل ګرځي. له دیني اړخه هغه څه چې موږ فکر پې کوو، یوازې فکر یې کوو د ځینو ګناهونو په اړوند په ځانګړي ډول ګناه نه وي. لکه مثلا موږ وایو چې زه احمد وزنم یعنی قتل کوم، دا ګناه نه ده. دا موږ خدای پاک په دې ګناه نه نیسي، دا په دغه فکر موږ ته جزا نه راکول کېږي تر څو چې موږ عملا قتل ونه کړو. ډېرې نورې همداسې تېروتنې او ګناهونه دي چې په نه کړو یې موږ نه ګناه کاریږو. اما ډېری مراجعین ډېر داسې کسان شته چې موږ ته راځي او وایي چې والا ما د پلار د مرګ په اړه فکر وکړه، ما د طلاق په اړه فکر وکړه، او دا خو به طلاق نه وي، دا خو به قتل نه وي. بیا موږ وایو چې دا وسواس ده، دا طلاق دا ګناه نه ده، دا وسواس ده. هغه درملنې چې موږ معمولا په ارواپوهنه کې وړاندیز کوو هغه CBT او ERP ده. په دغو درملنو معمولا موږ ښې نتیجه اخیستې، او کله کله د درملنې ترڅنګ، د اروایي درملنې ترڅنګ چې CBT او ERP ده، ترخوا یې په شدیدو حالتونو کې د دوا تجویز هم کېږي. خو کوم څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې دغه ستونزې، دغه اروایي ګډوډۍ، دغه ناروغۍ، دغه وسوسې د درملنې لپاره ډېر وخت ته اړتیا لري. یعنی موږ باید په متواتر ډول جلسې او تداوی غونډو ته ادامه ورکړو او مخ ته لاړ شو. ځورېدل، سکوت او د مرستې نه غوښتل یوازینی مورد دی چې موږ سره په دې برخه کې موږ ته زیان رسوي، تاوان راته رسوي. مرسته په ځانګړي ډول په دیني وسوسو کې له دیني عالم نه، په اخلاقي مسایلو کې د اخلاقو له استاد نه، له معلم نه مرسته غوښتل، پوښتنه کول بیخي ډېر او ارزښت ډېر
کومک او مرسته موږ سره کولی شي. دین او اخلاق او ارزښتونه معمولا د هوساینې لامل دي، د هوساینې وسیلې دي. کله چې دغه هوساینې او دغه آرامش له منځه ځي، په دې پوه شئ چې هغه نور دینداري نه ده، هغه حتما کوم بل رواني تکلیف ده یا کومه بله وسوسه یا شیطاني چاره ده.